السلام علیکم. نن زموږ سره وړ ابدړی دی ایروګینس زموږ سره یو ناون دی، د دې معنی ده غرور. راځئ چې په سنټنس کې استعمال کو. and walk not on the earth with conceit and arrogance. الله پاک قرآن کې فرمایي چې مګر ځئ په ځمکه باندې په غرور سره. دا مونږ از ایجکټبون استعمالولی شو، یعنی ایروګینټ متکبر ته وایي هغه انسان چې په هغې کې غروري. راځئ چې دا هم په سنټنس کې استعمال کو. indeed he does not like the arrogant. یقینا الله پاک نه خوښوي متکبر انسان. د دې زموږ سره څلور سینونیم دي، یعنی similar words دي: pride, egotistic, self importance, conceit. Thank you for watching.